سلامونه او نیکې هیلې د نېشنل میډیا درنو لیدونکو نن میانوالي ته راغلي یو 2 ورځې مخکې د یونیسیار په رسمي پاڼو باندې اعلامیه خپره شوه چې دلته کوم د پی سی ایم مرکز دی د افغان مهاجرینو لپاره دا په نږدې راتلونکي کې بندیږي. له دې سره سم دلته چې کوم افغان مهاجرین اوسیږي او دلته کیمپونه دي دوی په غټ تعداد باندې خلک دلته اوسیږي دا ډیر زیات پریشانه دي. دوی وایي چې د دې ځای نه موږ ته اسلام آباد ته تګ یا لاهور ته تګ دا اقتصادي مشکلات هم لري، امنیتي مشکلات هم لري، په لاره کې له قسم مشکلاتو سره مخ کیږي. نو په دې وجه موږ دلته راغلي یو چې خپله د دې افغان مهاجرینو سره وغږیږو او د دوی دغه اندېښنې له تاسو سره شریک کړو. وروره ستړی مه شئ. خیر اوسې، جوړ یې په خیر ته مننه. نوم دې څه دی؟ جمعه خان. جمعه خان وروره دغه کوم اعلان چې شوی دی د دغه دفتر د بندېدو دلته تاسو ته دې سره کومې پریشانیانې پیدا کیږي؟ وروره اوله مشکلات دا د څور ته مونږ دغه افغان کیمپ نه راځو تقریبا 40 کیلومتر سفر دی هغه نه برداشت کیږي. دا کسان پرون هم راغلي، پرون هم پاتې شوي دي، نن بیا راغلي، نن بیا پاتې کیږي. داسې ماشومان مونږ سره دي، داسې مدا چې بیا لاهور ته شي یا اسلام آباد ته شي دا مونږ برداشت کولی شو. د ګرمۍ کې نه برداشت کیږي، دفتر دی نه بندېږي، دفتر مونږ غواړي دلته دی، هلته که کیمپ کې نشي راکوي دلته دې هم یې دلته مونږ ورته راتلای شو. مونږ مشکلات ډېر دلته نشو تللی لاهور ته. اوس دوی وایي چې د کومو خلکو ټوکنې دي یا ماشومان یې ځانو پسې اچولي یا دلته کارډونه پاتې دي هغه وصول کوي. دلته مونږ وینو سیاسر هم راغلي، لمر هم دی، د کېناستو داسې ماشومان دي. ته ورته وګوره دا ټول ماشومان دي، څه ورته وایي هغه غټ غټ خو پرېږده. څه ورته پرون هم راغلي دا ماشومان سیاسرو سره دوی څه کوي؟ او دلته کسان راشي د 100 کسان څه ورته په ورځ کې خلاصوي 100 کسان او نور برته واپس لاړ شي. هغه چې بیا سبا راشي بیا هغه نمبر وکړي بیا نور نوي کسان ورته داخله شي. اوس ورته داسې نمبر یې مخته کېږي، په چل کې نمبر یې مخته کېږي، د نمبر یې شاټ کوي، داسې چل کوي. اوس خو اوازې داسې دي چې افغان مهاجرین کوم چې دلته پاکستان کې اوسیږي دوی ته نور وخت هم ورکوي. یعنی داسې نه ده چې دا خلک باسي ځکه دا دفتر دلته بندیږي. چې چېرته دوی ته وخت ورکوي نو دوی دا پرېکړه چې دا دفتر بندیږي دا تاسو ښه بولئ که منفي بولئ؟ نه دفتر دی نه بولئ، دا ښه موږ نه بولو، بد یې بولو. څه ورته باید چې دفتر دی لوي مونږ ته، مونږ دلته په زرګونو کورونه پراته یو دې میوالي کې، دې خواته کورونه پراته یو، بنو کې کورونه پراته، په لکاو کورونه مونږ ته پراته دي. مونږ اسلام آباد ته لاهور ته نشو تللی. اسلام آباد ته ولاړ شو هلته خو هسې پابندي ده په مهاجرو باندې، کارډ څه ورته پرې کوي، پیسې ته نه اخلي، څه ورته کوي. لاهور کې دغسې حالات دی. دا خو مونږ ته نږدې دی، دا دې باید چې دلي وي، کرایه هم لګېږي او ماشومان به درسره وي. ته به چېرې شپې کوې؟ دلته خو لا خیر که شپه ونه کړې ماښام به ولاړ شي کور ته، هلته به څه کوې؟ دوی دا وایي چې مثلا د امریکې لخوا یا ځینې هیوادونو لخوا چې فنډ کمیږي د هغې له وجې کیدای شي دا دفتر یې وتړل شي. نو که د دغه فنډ کمیدلو یې وجه نو د دې غریبانو سره د مهاجرینو سره دا ظلم نه دی چې دوی بیا اقتصادي تاوانونو سره مخ کړي او اسلام آباد او لاهور ته یې وغواړي؟ دا ظلم دی وروره، سراسر ظلم دی. څه ورته وایي مونږ دغه میوال نشو برداشت کولی. 2 ورځې 3 ورځې ورته تېروو نو لاهور ته شو یا اسلام آباد ته شو بیا هغه برداشت کولی شو. تور سرې را سره دي، ماشومان را سره دي، خپل سپین ږیري را سره دي، دا خو نه برداشت کېږي. او دلته کار څنګه روان دی دې دفتر کې؟ دلته هم کار نه دی روان. پرون کسان راغلي و هغو کې پاتې دي او نن کسان راغلي دا ټول پاتې دي. زو راځو دا مونږ کار دی. دا ماشومان را سره دي ګرمۍ کې. د یونیسیار له مشرانو څخه څه غوښتنه لرئ؟ دا غوښتنه لرو څه ورته چې مونږ راشو څه ورته مونږ کار دې خلاص شي، مونږ کار دې خلاص شي بس. او دفتر دې دې ځای نه نه ځي. مونږ ته څه ورته دې دفتر څه ورته ډېره فایده ده، دې ځای نه نه ځي. که لاهور ته لاړ مونږ ډېر مشکلات جوړ شي یا اسلام آباد ته لاړ شي مونږ ته ډېر مشکلات جوړ شي. مونږ سره دلته ملک صاحب اختر محمد دی. ملک صاحب دی خوا راشئ. د دغې منطقې یا سیمې چې کوم نماینده دی د مهاجرینو دی هم راغلی دلته د دې خلکو په استازولۍ له موږ سره غږیږي. ملک صاحب ستړی مه شئ. خوار مه سې، ته هم ستړی مه سې. اوله خو تا ته ډېره شکریه وایي چې ته دغه ځای رالې، تکلیف دې وکړې اسلام آباد ته، زموږ د مهاجرو په ستونزو ځان خبره یې. ستا یو جهه مننه، الله دې ستا عمر کې برکت ورکړي. مننه، خیر اوسې. ملک صاحب ګرمي هم ډېره زیاته ده، دا واړه ماشومان سیاسر یې ټول دلته راغلي دي. په دې وجه هم کیدای شي دا تعداد زیات شوی چې دلته د دفتر د بندېدو خبر خپور شوی دی. نو تاسو خو د دې سیمې له خلکو څخه خبر یاستئ چې دلته موجوده وخت کې دوی کوم مشکلات لري او بیا چې دا دفتر دې ځای نه ځي د دې سیمې خلکو لپاره څومره تاواني ده؟ د دې خلکو دپاره بالکل دومره تاوان دی چې دې کې دای خلک شته چې د دغه ځای نه د بکر راتلای شي، کرایه نه لري چې دلته راشي. د 13 ضلعو خلک میوالي ته راځي د کاټو دپاره،
دا 13 ضلعو خلک چې د دې ځای یا اسلام آباد ته ځي یا لاهور ته ځي دا ډېر د ستونزو سره مخ دي او ډېر مشکلاتو سره مخ دي. او ما خصوصا ډېر کوششونه وکړه د یونیسیار سره د شارپ سره خو زموږ خبره چا وانه اورېدله. نو ستا یو کور ودان چې ته دغه ځای رالې او زموږ خبرې دلته میډیا ته پورته کوې او خلکو ته رسې دنیا ته رسې نو ستا شکرګزار یو ډېر. او بل زه دا خبره شریکوم که یونیسیار فنډ نه لري دا خلک چې 10 کسان دلته لګېدلي دي د 10 پر ځای دي 10 ولګوي 15 دي کم کې دفتر دې مکمل نه بندېږي ځکه چې زموږ عوام افغانیان ډېر غریب دي ډېر مسکینان دي کرایې نه لري. که دا دفتر مکمل بند سي نو زموږ به ډېر د ستونزو سره مخ شو. او یونیسیار ته زما دا ګزارش دی چې کوم همره پورې چې د افغانیانو ټیم وي د هغه موسمه پورې دا دفتر نه بندېږي ځکه چې موږ دا دفتر مخکې هم شاهد مجید یاسر قیصر افریدي سره ما خپله میټینګونه کړي دي ټلیفونونه مې ورته کړي دي چې دا دفتر به نه بندېږي. عمران یوسفزي سره به موږ میټینګ کړی دی عرفان الله سره مو میټینګ کړی پر دې باندې چې دا دفتر دې نه بندېږي. حتی ما اسلام آباد ته یاسر سره میسج کړی دی چې موږ تا ته درځو انګریز سره موږ نسو ملاوېدلی ته به موږ ملاویې د دې دفتر په وجه کې چې زموږ افغانیان دلته په لکونو افغانیان دي دا نشي تلای بل ځای. که بیا هم دا دفتر تی زموږ سره زیاتی وکړي ظلم وکړي بند یې کوي خو زموږ د افغانیانو سره یو بشري حقوقو سرغړونه ده یو زیاتی دی چې کېږي. سراسر پنجاب کې موږ غواړو چې دغه فونډ چې یونیسیار سره نشته د 10 پر ځای د 10 کسان کې د 10 پر ځای د 15 کسان کې خو دفتر دې موږ ته نه بندوي. او بله خبره چې دا خلک دا 3 ورځې زه خپله راځم دلته وینم 1.5 کسانو نومان ولیکل سي 1.5 پر ځای باندې 50 کسان وسي 100 پاته سي 100 چې پاته سو هغه سبایي لکه دی ورور چې دا خبره وکړه هغه بیا پاتې بیا 50 سوي بیا پاتې نو موږ سره ډېر ظلم دی. او دا نادرا والا اوس داسې شپې تېروي خپل باداري شپې دي 28 تاریخ شوی بندېږي دوی خالي خپل ارضي ته ورحاضري لګوي باید چې کار وسي. پرون یوه کامره بنده وه 2 چلېدلې بله ورځ یوه بنده وه 2 چلېدلې 3 کامرې چلېږي. ما پرون هم ورته ویل بله ورځ مې ورته ویله چې دا کامرې خو پوره کړي دغه موسم چې یا دا خپل کار مکمل وکړي. نو اوس هم ما ټول یونیسیار بشري حقوقو ته افغاني متحده ته د ماجورو کم ادارې دي هغو ته دا درخواست دی چې دا دفتر دې نه بندېږي. که دا دفتر بند سو نو د ماجورو سره سراسر بشري حقوقو سرتیری دی زیاتی دی. ملک صاحب له دې نه مخکې په چکدره کې داسې نورو سیمو کې هم یونیسیار اعلان وکړو چې دغه د افغان مهاجرینو چې کوم پی سی ایم دفترې دي دا تړل کېږي. نو فکر نه کوئ چې دلته د افغان مهاجرینو د نمایندګانو له وجې نه هم غفلت کېږي ځکه دوی په یونیسیار فشار نه اچوي چې زموږ په حق کې دا ظلم مه کوئ دا ماشومان ښځې له یو ښار نه بل ښار ته بوتل څونه مشکلات لري. بالکل ډېر مشکلات دي. چکدرې د بند سو بالکل بند سو دا دوهم دفتر دی چې اوس بندېږي دا اثرات په ټوله ماجورو ولیږي. دا څه غفلت زموږ خپل د مشرانو د خوا واقعي څه کمزوري محسوسي شته ځکه چې په دې ستا چې موږ اسلام آباد ته توجه وکړو هلته یونیسیار زموږ سره دا رهنمایي نه کوي چې موږ د یو ځای پورې دوی ورسوي او موږ خپل په قدرت سره خپل په توان سره نسو تلای چې هلته د انګریز مشر سره ووینو یا تر هغه باندې بل دی لکه دا لاندې اداره چې ده لکه یونیسیار او شاهد مجید چې دی دا تر هغو لاندې اداره ده دیو ته اوس ډېره د خلکو کمزوري اختیار کړې ده افغانیانو په لحاظ باندې چې موږ افغانیان ونیولي سو په دې میوالي کې یونیسیار دومره کوشش نه دی کړی لکه پخوا چې کوئ او موږ خپل په خرچو سره یا خپل په محنتو سره د تاړو څخه خلک راخلاص کړي. که زه دا خبره به در سره شریکه کړم چې کوچني اختر کې ای سی سی کارت والا دلته اپریشنونه شروع شوه په دې مار والا کې ځای ورته جوړ کړی و زه 3 واره د ورځې ورتلم سهار ماښام غرمه ما د خلکو سره مثال همکاري د اوبو د یو بل شي کوله خو یونیسیار ته ما تلیفونونه کول یونیسیار دا پوښتنه نه ده کړې پر افغانیانو ځکه چې حق لرو موږ په یونیسیار باندې چې یو کارت سی سی او 2 پی آر کارتونه یې باید چې یو کارت والا هم ګرفتاره نه شي. خو خاله اوس راځو و دې خبرې ته چې اوس څه غوښتنه لري د یونیسیار له مشرانو څخه؟ یونیسیار مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی وار وار وایي چې زموږ فنډونه کم شوي دي صحیح ده چې فنډونه مو کم دي خو تی خپل کسان کم کړي. شاب دفتر موږ ته اوس پیلال په کار نه دی خو دا دفتر موږ ته په کار دی. دا معین دفتر دی شارپ والا او د نادرا والا
شل کسان و دلته کار کوي د شلو پر ځای دې موږ ته 15 کسان پرېږدي زموږ کار دې چالو وساتي کال 12 میاشتې یونیسیار څخه زه دا غواړم بل دا زموږ کارټونه چې پرې کېږي هر ځای چې زموږ کسان پولیسان ګیر کې پیسې ځنې کوي دا کارټونه پرې کول باید چې باندې که موږ دا دفتر بند هم سو اسلام آباد ته ولاړ شو هلته به موږ د پریشانیو سره مخ یو او پولیسان به ونیسي چې دا کارت پرېږدی ته یې کارت خوړلی دی د پیسو دپاره به بانې کوي خو یونیسیار څخه زموږ ته ګزارش دی. ډیره مننه درنو دوستانو، تاسو د دې منطقې د خلکو خبرې واورېدې. یو دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یوه دا که چیرې فنډ کم وي نو څومره مصارف چې په مرکز کې راځي اسلام آباد کې راځي هغومره دلته نه راځي. او بله خبره دا ده چې د ښار په دفتر کې هم چې کوم تعداد کې هلته خلک کار کوي دوی کولی شي هغه هلته راکم کړي. یعنی مقصد دا دی چې دوی که چېرته تعداد خپل کمول غواړي له مرکز نه دې کم کړي، له اسلام آباد څخه دې کم کړي. دا ښځې او ماشومان سپین ږیري دلته له دې ځای نه ته لاهور او اسلام آباد ته بوځه، دا په رښتیا هم ظلم دی د خلکو سره. د یونیسیار مشرانو ته پکار دی چې د افغان مهاجرینو له مشرانو سره کینی او کم از کم تر آخره حده پورې کوشش وکړي چې دغه کم دلته دفتري فعالې دي که دې کې 10 کسان کار کوي 3-4 ته یې راولي، کم کار چې په هفته کې کېږي هغه د دوی ته په میاشت کې وکړي، لیکن دې ته دې نه مجبوري چې دوی اسلام آباد او لاهور ته لاړ شي. ډېره مننه.